یا ایها الذین آمنوا، اے کسانو سے اسلام راوړ، آمنو بالله ورسوله، نو وس ایمانم راوړي په الله او دیغه پر رسول باندې، والکتاب الذي نزل على رسوله، او پیغه کتاب سیغه خپل بنده رسول باندې نازل کړي، والکتاب الذي انزل من قبل، او پیغه کتاب باندې چې دغه نه په مخ کې نازل کړي دي، ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر، او کڅوک کفر کې دی الله او دغه دی فرشتو او دغه دی کتابو او دی پیغمبرانو او دی آخرت دی ورځ، فقد ضل ضلالا بعیدا، نو هغه خو په ګمراهي کې ده، د ډېرې لرې ګمراهي، د سیخې لارې نه دی ډېر لرې ده. دلته الفاظ چې راغلي دي یا ایها الذین آمنو آمنو بالله ورسوله، یا ول آمنو دلته مراد ورکوي چې اسلام چا راوړی، آمنو بالله ورسوله، چې اسلام خو مو راوړ تاسې، وس تاسې ایمان هم راوړئ. قالت العرب آمنا، بادیه نشین کسان راغلل محمد صلی الله علیه وسلم ته یې ویلې چې موږ ایمان راوړ، نو الله تعالی وایي قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے محمد صلی الله علیه وسلم ورته ووایه چې تاسې هرگز ایمان نه ده راوړی، بلکې تاسې ووایه چې موږ اسلام قبول کو، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لا تر اوسه ایمان داخل سوی نه ده د تاسې زړو ته، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مؤمن صرف او صرف هغه کسان دي چې ایمان راوړي د الله او د الله پر رسول باندې، دغه نه بعد دوی په شک کې نه وي، وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله، او دوی جهاد وکړي د خپل مال او د خپل ځانو سره صرف او صرف د خدای دپاره، اولئک هم الصادقون، دغه کسان دي چې رښتیا ګو دي. الله سبحانه وتعالی په سوره فصلت کې وایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، سبحان الله، اللهم ربنا جعلنا منهم، چې بېشکه هغه کسان چې چا وویلي چې د موږ رب الله ده او په دې باندې جامد سللو، په دې باندې ثابت سللو، په دې لارې کې چې کوم مشکلات په دې باندې راځي په شا کېږي نه، نو دا د ایمان دلیل ده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، وس تقوم اختیار کړئ، د الله نه وویریږئ او په هغه باندې ایمان راوړئ، د هغه په رسول باندې چې څرنګه د ایمان حق ده.